پخواني زړه کلي همدا دی د واما یوه واړه موزیم ته ورته د زړاو له پیړیو پخوانۍ خونه کې د نورستانیانو د تیر ژوند د تاریخ ګڼې نښې لا پاتې دي. ډیرو انسانانو یې د نوې نړۍ په اسانتیاو پسې مزلې پیل کړي، خو په وامای قدیم نومې کلي کې لا د تیر پیر د کړاوي ژوند پالنه کیږي. د زکات ورکوي د جوار دې په تله سره دای کټوی ده سوچه د تیږې له توګلو جوړه شوې. د دې سیمې خلک یې اوس هم کاروي. دا د بانډو ټوکرۍ ده، لوی او وړې شته ده چې د دې سیمې خلک پکې پنیر ساتي. دا بیا د ورغمي د پوستکي نه جوړ ګوډی ده چې د بانډو خلک پکې مالګه ساتي. او دا کیجاوه ده ډیره مشهوره. په نورستان کې د ګڼو میرمنو په شای د غره نه لرګي او خوراکي توکي په همدې کیجاوو کې راوړل کیږي. دا بیا د واړه مال ګوډی دی چې د غره نه پکې ماسته، کوچ او غوړي راوړل کیږي. دا بیا د وړو حیواناتو څرمنه ده چې جانماز یې جوړ کړی دی. دلته خلک د کالو په حیث هم کاروي او کله چې څوک ناروغ شي نو د مال تازه څرمنه ورغوندي تر څو جوړ شي. اوس هم هغه لرغونی طبابت دغه دی. دا خلک پر ځان بسیاو، له خوراکه تر پیزار او پوخاکه هر څه یې له کوره وو. تازه پنیر دی که خورې دی درکومه. د ځنګلي ژوي ښکرې چې اوس یو یادګار دی، پخوا پکې ښکار ډیر کېده ځکه خو د پخواني ټوپک غاړکۍ یې راځوړنده ساتلې. دلته لږ څه نوي شوي خو ډیرې له پخوانۍ زمانې راپاتې دي. د واما ولسوالۍ کې آباد د اندر نومې باغ تر ټولو نامي دی. وایي دا باغ سوونه جریبه لوی او څو پیړۍ پخوانی دی، هغه مهال چې لا نورستانیان نه و مسلمانان شوي. هر ډول میوه پکې شته خو وطني انګور پکې ډیر دي ځکه د دې سیمې ډیرو اوسیدونکو ته شراب جوړول. هلته به یې جوړول، شراب به ایستل، دلته به یې جمول. دا شراب خانه دي. راځه لوی تیږې توږل شوي او نورستانیان وایي شراب پکې ساتل کېده. کورونو ته به یې وړل. دا شراب وخت نه پاتې شوي دي. هغه مهال چې د اندر د باغ ناغه ماته شي نو د دې سیمې هره کورنۍ ورځغلي، میوې رشکوي او د هغه مالونو غوښې خوري کومې چې د ناغې په وخت په جریمو کې اخیستل شوي. اسلام راغله نو یو غوا یو برخانۍ چا څک وکړه، یو غوا هغې نه اخیسته. بیا هغه و داسې واړه چې وخواړه یو منجار واخیسته. پوه شو دغه اتفاق وه. کوپر وخت کې دا شرابخانه و، هلته به شراب ایستل. نورستانیانو 114 کاله وړاندې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت په وخت اسلام ومانه. وړاندې یې خیالي خدایان لرل او د بوتانو عبادت یې کاوه. تاریخي روایت ښایي چې د پارون کوشتکي نومې همدې کلي کې لوی معبد و چې لسګونه بوتان پکې وو او نورستانیانو به په نڅاو د خپلو خدایانو عبادت کاوه. بوت هلته وتښتلو، بل بوت هلته وتښتلو، دې خواته وتښتلو. بیا آخري هغه ماکه نه ده غټ درې چته و، درې منزل و. هلته باندې داسې ناڅا باندې داسې لوبې کول دغسې کېدل. داسې هغه چپه شو. خو اوس په همدې ځای یو لوی جومات ودان دی او د دې سیمې ګڼ خلک منځه ته ورځي. په نورستانیانو کې ډیرو یې خپل پخوانی کلتور هیر کړی او چارواکي وایي 80 سلنه تاریخي آبدات او اثار له دې سیمې نابود شوي دي.